بسم الله الرحمن الرحیم. د روس او یوکرین د جنگ باره کې یو ویډیو موږ مخکې کړی دا د هغې ویډیو دویم قسط دی. هغه څه خبرې چې په هغې ویډیو کې نوې راغلي نو هغه به په دې کې ډسکس کوو. نو لومبی به په دې ویډیو کې د دې خبرې جایزه اخلو چې د روس او د یوکرین د دواړو فوجي طاقت څومره دی. دا یوکرین روس سره تر کومې پورې جنگ کولی شي، که جنگ اوږد شي نو څه بتې جوړیږي. او دویمه به په دې ویډیو کې دا جایزه اخلو چې امریکا او یورپ چې د جنگ شروع کېدو نه مخکې ډېرې اوچتې دعوې کولې چې که چېرې روس حمله وکړه نو موږ به داسې وکړو، موږ به هغسې وکړو. اوس هغوی ولې دې جنګ ته نه راځي، په شا باندې ولې تښتي، او دا په روس باندې چې کومې پابندۍ لګي د پابندونو به څه جوړ شي. نو لومبی خبره د فوجي طاقت نو هغه داسې ده چې روسو چې کوم فوج راوستلی د یوکرین بارډر خواته او اوس جنگ کوي نو هغه تقریبا 1,90,000 دی. بل طرف ته د یوکرین ټوټل فوج چې دی نو هغه 1,25,000 دی. ښه دغه شان د جنګي جهازونه نو روس چې بارډر ته کوم جنګي جهازونه راوستي دي چې هغوی به اوس هغوی ایسه اخلي په جنګ کې نو هغه څه تقریبا 300 جنګي جهازونه دي. بل طرف ته د یوکرین ټوټل جنګي جهازونه چې دي نو هغه تقریبا 100 دي. دغه شان هلیکاپټرې دي، هلیکاپټرې روس سره 15-16 دي، یوکرین سره صرف 30-40 دي. نو په دې حال کې به یوکرین څه جنګ وکړي روس سره، او روس یو نیوکلیر پاور دی، یو غټ طاقت دی او سوپر پاور دی. نو بله اوس دا خبره چې پرون د یوکرین صدر چې دی نه هغه وی غټ طاقتونه وی د لرې نه زمونږ د جنګ تماشه کوي او دی چې وی پابندۍ ولګولې نه څه چلو شوي زمونږ په یوکرین باندې زمونږ په ښارونو باندې، خو نن هم هغه د روس ګولیباري بمباري جاري ده. نو هغه ډېر څه مایوسۍ خبرې پرون کولې. بیا پرون د امریکې او د یورپ د هغه سویفټ یو نظام دی، بینکینګ نظام دی چې دا کمپنۍ یو بل سره کاروبار کوي نو دی د دغه نظام په انډر د سویفټ نظام انډر چې کوم دی یا د دې په ترو باندې هغه پیمنټ یو بل ته کوي. نو هغه د سویفټ نظام نه روس ته وباسلو فیصله چې کله وکړه امریکې او یورپ نو په دې باندې چې نو بیا د یوکرین هغه صدر وی چې یاره دا یې ښه کار وکړو، دې سره به روس لکه لږ دباو به پرې راشي، پریشر به پرې راشي. نو د هغې طرف نه خو اوس دا خبره ده چې صرف پابندۍ د هغوی به موږ په پابندۍ لګو. ښه اوس امریکا ولې د جنګ ته نه راځي، یورپ ولې د جنګ ته نه راځي؟ نو ګورئ په دې یو خبره باندې چې ډېره اسانه ده. ځان پوه کوئ په دنیا کې 3 غټ طاقتونه دي نن سبا. هغه 3 غټ طاقتونه یو امریکا ده، یو چین دی او یو روس دی. دا یورپ چې دی دا ډېر مالدار بر اعظم دی، د دنیا د ټولو نه مالدار بر اعظم دی، د دنیا د ټولو نه پرامن او مالدار ملکونه ښکلي ملکونه هم دلته کې دي. دا ناروې، دا سویډن، ډنمارک، بلجیم دی په دنیا کې هیومن ډیولپمنټ انډیکس او په دې ټولو څیزونو کې په 1 نمبر او په 2 نمبر باندې راځي. خو طاقت لیاز سره چې کوم دی نه دی کمزوري دي، د دې ملټري پاور کم دی. نو دا ټول یورپ دا 27 یورپی یونین کې چې کوم ممبرز دي که دی را جمع هم شي که نه نو دی په ټوټل په شریکه باندې هم دا 3 چې غټ طاقتونه کوم دي امریکا، چین او روس نه دی مقابله نشي کولی. نو یورپ خو د روس په هغه موږ دا په اسانه پښتو کې لکه په زیري کې هم نه دی. د دې نه علاوه پاتې امریکا شوه. نو امریکا هم ګورئ دوا یو برابر غټ طاقتونه یې چري یو بل سره به جنګ نه ورځي، ځکه چې دواړو ته پته ده چې زمونږ طاقتونه برابر دي، نه که زه به دی خراب کړم خو دی به ما خرابوي، زه به هم جنګ سره خرابېږم. نو د امریکې کار او غرض سره ولې نه راځي؟ یو خو دغه کار دی چې روس غټ طاقت دی. دویمه امریکا اوس هغه شان غټ طاقت نه دی چې 13 کاله مخکې او 20 کاله مخکې څنګه وه، او په بدماشۍ سره به کله په افغانستان حمله کوله، کله چې په عراق حمله کوله، بیا په لیبیا باندې حملې وکړې. نو یو خدا خبره ده. بله د دې نه موږ ته دا خبره راوځي چې د امریکا نن چې روس ته وایي چې تاسو بد وکړل او تاسو په کمزوري ملک رالی، یا دا دي هغه دي دې امریکې چې په دې افغانستان او په عراق باندې بمبارۍ کولې نه هغه ټایم هغه کمزوري ملکونه نه وو. نو د دې نه یو بله خبره چې موږ ته راوځي نو هغه دا ده چې نن چې انسان کله په لومړي وخت کې په ځنګل کې اوسېده نه وایي هغه ټایم چې قانون نه و نو یو قانون و او د هغې قانون نوم و مایټ از رایټ، جس کی لاټي اس کی بینس، چې چا زور دی دا هغه کور دی. ولې نن دنیا کې هغه قانون نه چلیږي؟ بالکل هم هغه قانون دی اوس هغه د روس زور دی، بس د هغې دپاره دا ناروا روا دي، د هغې چې څه کړي دي دا مکمل ناروا دي، خو هغې دپاره بس روا دي، هغې ځان ته روا کړي دي، څوک به دې تپوس کوي؟ دغه شان هم د امریکا چې په طاقت کې ونه دی چې دا که ناروا کول چې په عراق په افغانستان یې بمبارۍ کولې، په پاکستان په سومالیا ډرون اټیکس کول، د دوی د تپوس څوک وو؟ نو دغه شان گیم دی. نو او بله پکې دا خبره ده چې د یوکرین چې دی د امریکې لپاره څه دومره امپورټنټ نه دی. ولې امپورټنټ نه دی؟ امریکې لپاره هغه ملک امپورټنټ دی چېرته چې د تیلو غټ ذخایر وي، ځکه چې دی ترې تیل اخلي، یا چې د دوی ورسره په غټه سطح باندې کاروباري تجارتي. یوکرین سره یې دا دواړه نشته. دغه شان
یوکرین دغه ګاونډي ملک هم نه دی یوکرین نه امریکې ته داسې تپ نه رسي چې تپ نه رسي نه د امریکا وایي زموږ کار سره تر دې پورې چې د بایډن پرون کومې خبرې کولې هغوی انتهایي لکه هغه پرېوتې خبرې چې لکه که په یوکرین کې د امریکې کوم کسان پاتې شوي دي که د هغوی ژوند ته خطره وي موږ د امریکې فوج نه لیږو روس غواړي چې موږ د امریکې فوج د جنګ ته راشي خو د امریکې فوج به جنګ ته نه ځي دا جو بایډن هغه بیانونه دي که نه نو د دې نه پته لګي چې امریکا خو بالکل جنګ ته نه راځي ښه اوس دا جنګ چې اوږدېږي نه دا به څه کېږي نه دی دغه پابندۍ لګوي پابندو سره به د سویفټ نظام نه چې روس وباسي نه څه به وشي نو د دې نه چې په 2012 کې د ایران وباسلی او د ایران ته د ایران اکانومي ته تقریبا د 30% نه والې تر 50% پورې نقصان شوی نو داسې که چېرې روس وباسي نو روس د چاینا په ذریعه باندې چې د چاینا ځان له جدا یو د انټرنیشنل پیمنټ نظام دی د هغې په ذریعه لږ ځان برابرولی شي دغه شان خپل یو نظام یې جوړ کړی دی خو بیا هم روس په خرابېږي تقریبا 25% پورې به خامخا خرابېږي خو دې سره وایي د سویفټ نظام نه د وتو نور ملکونه هم خلاف دي چې کوم ملکونه وایي چې وباسي یو ته هغوی ته به کوم نقصان دی د دې یورپ روس سره ډېر غټ تجارت دی چې روس خرابېږي د یورپ ورسره پخپله خرابېږي نو دا ټوله کیسه را اوس اخره کې ګوري خبره دا ده چې جنګ خو خدای پاک نه وږدوي جنګ کم ښه کار دی تباهۍ پکې کېږي بېګون قتلېږي او دا جنګ چې کېږي نه دا به د روس او د یوکرین په منځ کې خو چې څومره اوږدېږي بیا به ټوله دنیا یو ورځ به داسې راشي چې ټوله دنیا به د دې په لپیټ کې راځي لکه ډایرکټ که د دې لپیټ کې نه راځي جنګ پکې نه راځي که نه د انډایرکټ خو به راځي ځکه چې د دنیا د ټولو نه زیات غنم وایي هم روس او یوکرین پیدا کوي نو دنیا کې به د غنمو د فوډ دا مسله راځي دغه شان انرژي په روس کې ډېره زیاته چې دغه جنګ جوړېږي نو د انرژي مسله به راځي چې د انرژي مسله راځي نو موږ بله ویډیو کې ویلو هغې سره قیمتونه اوچتېږي او بیا ورسره ټول څیزونه به ګرانېږي د مهنګایۍ او سیلاب به راځي نو دا که د پاکستان غونده ملکونه چې موږ یوکرین د جنګ نه ډېر لرې یو نو که جنګ اوږدېږي نو موږ ته به یو آخره کې هغه د تپ رارسي مسلې به راته جوړېږي نو په دې ویډیو کې تر دې دمه پورې بله ویډیو کې به بله موضوع سره راځو ډېره مننه